پلار مې بیخي کړي. څو شېبې مخکې موږ ته خبر راورسېده. لکه شپږه کوم څه شوي سلطانه؟ نه اندېښنه مه کوه، پلار دې ژوندی دی. د اندېښنې وړ خبره نه ده. خدای شکر. ګاډۍ مې درته تیاره کړې ده، لاړه شه پلار دې وګوره. که کوم څه ته دې اړتیا درلوده ما ته خبر راکړه، ظاهر به له تا سره مرسته وکړي. مننه کوم سلطانه. کلمه دې تیره که بیا کړه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ښاغلیه، چاته چې کومه دنده سپارو وروسته له خدایه موږ ورته پام کوو. ودې کولی شو معلومات ترلاسه تر یو حده ښاغلیه، هغوی څو شېبې وروسته د ابراهیم قهوه خانې ته ځي. موږ هم غوښتل چې لاړ شو، خو سر دې مه ټیټوه ځوانه، سر دې جېګ ونیسه. زر هغه قهوه خونې ته لاړ شه او هلته چې څه کېږي ما ته احوال راکړه. زه چمتو یم، د خدای په مرسته دا ځل بریالی کېږم له خیره. اسما ته څه شوې؟ آی د زړه درزا مې ډېره شوه په خدای. دا څومره ستونزمن کار دی. ګلفیدان، نور څومره په تمه پاتې شو که نه؟ نو چیغه وهم وایم هله اوربل شوې. راله شه خبرې وکړه که نه. رښتیا وایي، رښتیا خو وایې. پاشا راغلی او ستا په تمه دی ګلفیدان. داسې ښکاري چې د هغه په زړه کې تا ته کوم څه شته. هیله کوم جرأت وکړه، لاړه شه. صبر وکړه، صبر وکړه. رښتیا وایې، داسې چې ده زه یو کار کوم، لاړه به شم. په زحمت بند شي. میرمنو، تاسو دلته څه کوئ؟ هغه سلام علیکم ملګرو. وعلیکم سلام. ښاغلی رضا چیرته دی؟ ښاغلی رضا دې وویل؟ هو که نه، د یت له ډګر نه خو یو ځای راتلی که نه؟ ښه هغه ښه. په لاره کې یو ملګري سره مخامخ شو، ویې ویل ته لاړ شه، زه درپسې درځم. فکر کوم هغه سره بوخت شوی دی. ولې نه وایې چې خپل ملګری پټ کړی دی؟ ها څه؟ لومړی ځل دی چې تاسو د ماڼۍ له بڼ نه لرې وینم. خیرت خو دی؟ هغه کومه اړینه مسله نه ده. موږ هم داسې قدم وهلو ته راوتي وو، ځکه لږ ستړي شوي. میرمن ګوهر، ته چې نه وې هېڅوک زموږ په کیسه کې نه دی. استغفر الله. آی ګلفیدان په حقه ده میرمن ګوهر. موږ تاسو په قدر پوهیږو. په خدای که تاسو په معنی کې نه اوسي، نه هلته نظم پاتې کېږي نه قانون. میرمنو ما شرموئ، زه سا نشم اخیستی. خوشي مې کوي. زه هم له تاسو سره ډېره مینه لرم، خو داسې شیان نشم زغملی. ښه نو بیړه وکئ چې ستاسو په اندېښنه نه شم. ګلفیدان لږ پاتې وه چې ګیر راشو. هغه بیچاره له ډېر په تمه پاتې کېدو نه بیخي ستړی شو. هله نو هیله کوم لاړه شه، خبرې وکړه. سمه ده، زه ځم. نامک پاشا، ورځ په خیر مېرمنې.
څه یې وویل؟ هله نو خبرې وکړه که نه نامک پاشا څه وویل؟ ورځ تر بلې په موږ فشار راوړي. څه فکر کوئ وخت نه دی راغلی چې مخه یې ونیسو؟ موږ باید خپل ځواک هغوی ته ښکاره کړو. د ټولو فکر روان دی یو دی. ملګرو چمتو یاستئ چې دا کودتا ترسره شي که نه؟ البته چې دا کودتا به کېږي. له ښاغلي راشد نه یې پیلوو. کوم سر لښکرو چې مالونه نه دي ورکړي سر له سبا به ورک شي. اوس مشوره کوي. زما موخه دا ده چې باید نورم احتیاط وکړو. پایله یې چې هر څه وي دی. کودتا پیلوو او د ماڼۍ د دروازو شاته حمله کوو. کوم کارونه چې سلطان محمود مونږ سره کړي دي د یو غچ ورنه اخلو. ژوندی دې وي. دا دولت زموږ دی. دا دولت زموږ دی. پلار جانه انوشکا لوره. پلار جانه خدای شکر چې ته ښه یې. کله چې خبره شوم ډېره خفه شوم. ځان ډېر مه خفه کوه لوره. یوازې یو پېښه وه. کله چې دې خوا ته راتلم دا پېښه وشوه. نور روغ رمټ یم. دا څه دي؟ ډاکټر څه وویل؟ ولې دا درکړی څه خبره شوې؟ دومره اړینه نه ده. خو د پرون نه تر اوسه مې هېڅ هم زړه ته نه کېږي او ځان مې زه تاسو ته یو څه کښېنه لوره چې ودې وینم. ډېر درپسې خفه شوی وم. ډېر زیات خفه شوی وم. ښه وشوه چې دا پیښه په خیر تېره شوه. شکر چې تاسو ښه یاستئ ښاغلیه. او سنان جانې ته هم دلته یې؟ سلام سنان جانې. تاسو خو ښه یئ که نه؟ ډېر خو به نه یو نه دومره نه یم خوږ شوی. لږ مې ځان خوږېږي. پوهېږم خو موږ باید په دې پوه شو چې دا پیښه څنګه وشوه. ستونزه څه وه؟ چا دا کار کړی او ولې یې کړی؟ زه دا هر څه ستاسو لپاره وایم. دومره اړینه نه ده ښاغلیه. کله چې دې خوا ته راتلم دا پیښه وشوه او هېڅکله به دا مهرباني هېره نه کوم. انوشکا لورې فکر کوم تاسو زما په خبره سم پوه نه شوئ. تاسو چېرته ځئ مېرمن سنان؟ ګورئ زه دا نشم لیدلی چې تاسو ګوټ ګوټ په لاره لاړ شئ. دا ښه خبره نه ده. که پښه مو داسې وي تاسو ته به ستونزه پیښه شي. تاسو دا غواړئ؟ په دې پوهېږم خو اوس فکر کوم زه ښه یم. ډېره ښه ده ښاغلیه. تاسو خپله ښه پوهېږئ. خو بیا هم که کومه ستونزه وه کولی شو چې تاسو ته ساختګي پښه جوړه کړو. ځکه دا به په راتلونکي کې تاسو ته ستونزه جوړه کړي. همداسې نه ده مېرمن سنان؟ هر څه فکر کوم هیڅ پایله ته نه رسېږم. نامک پاچا ولې داسې غبرګون وښوده؟ په خدای زه هم په همدې اړه فکر کوم. د ناوخته تلو لپاره نه وي یا به داسې وي چې ما ډېر په تمه پرېښودو د همدې لپاره داسې کار وکړو. نه فکر نه کوم. که زه د چا لپاره دومره په تمه پاتې شم نو هرومرو غوسه کېږم. خو مخې یې درېږم او پوښتنه کوم چې ولې. ښه نو ولې یې له ما سره داسې چلن وکړو؟ نه نو داسې نه کېږي ګلفیدان. باید له یو چا نه چې تجربه لري مشوره واخلو. ستا هدف سنان ده که څنګه؟ نه ګرانې. عممې مېرمن اسما ته وایې مرسته به وکړي؟ یو ځل په مونږ په غوسه نه ګرانې. ته خو پوهېږي چې مونږ ورباندې ګران یو. هغوی په استانبول کې ټول پیژني او بله دا چې عممې نامک پاشا له ماشومتوبه پیژني. هرومرو یوه لاره ورته پیدا کوي. یو ځل به یې وازمویو. ته رښتیا وایې صالحې؟ یوازې مېرمن اسما کولی شي داسې ستونزې هوارې کړي؟ هو همداسې ده. اسما ته غواړې ما سره واده وکړې؟ دا کار دې څه معنی لري؟ کانتنیا موږ یوازې پرېږده. څنګه چې تاسو غواړئ مېرمنې. کیدای شي ووایې د دې بې احترامۍ لامل دې څه دی پاچا؟ بې ادبي؟ نو زه ستا کار ته څه ووایم؟ هم راته لیک لیکې او بڼ ته مې غواړې او هم مې په تمه پرېږدې بیا خپله نه راځې. ودې ویل لیک څه ډول لیک؟
د چا په تمه وې دې خبرو ته دې پام دی که نه دا دی واخله دا دې لیک تا نه دی لیکلی دا نو څه دي پاچا کوم لیک چې تا لیکلی دی دا لیک ما لیکلی دا ښځه څوک ده راته ووایه مطلب دې څه دی یعنې چې دا تا نه دی لیکلی البته چې ما نه دی لیکلی نامک پاچا څومره زر دې زما خط هیر کړ زر ووایه چې دا ښځه څوک ده ښه پوه شوم یعنې چې شاوخوا ته مې کومه بله مینه هم لرم جالبه ده او وګوره زه هم اندېښمن شوم چې دا څوک اوسېدی شي ستا موخه له دې کارونو نه څه ده پاچا غواړې په دې کارو دې زما پام ځان ته راواړوې بیا هم هیڅ ماشومتوب اړتیا نشته چې ستا د پام اړولو لپاره داسې کارونه وکړم ځکه چې ته تل خپله ماته پام کوې له دې کارونه یوازې یو څه څرګندېدی شي دا چې ته زما په وړاندې بخیلي کوې د څه شي بخیلي زه یوازې د دې لپاره اندېښمنه یم چې د یوې بلې جلۍ له احساساتو سره ډاډه یم لوبې چې یوه ونه کړي. ورځ به د دې ضد نه پښیمانه شي خو لږ بیړه وکړه ځکه په حرم کې هم داسې څوک شته چې ما سره مینه لري تاسو حق نه لرئ چې زما پلار ته توهین وکړئ میرمن سنن زما موخه دا نه وه هغه خبرې مې ځکه وکړې چې دا یې حق وه چې زر تر زره تداوي یې وشي او ښه شي پوه شوې زما موخه ستا د پلار بې عزتي نه وه واورئ جنابه زه ډاډه یم چې دا کار حتما تاسو کړی بل چا نه ده کړی میرمن سنن زه ولې باید دا کار وکم سره له دې چې پوهېږم ته هغه کار ما لپاره کوې امکان لري چې دا د سلطان د کسانو کار وي د هغه په وینا به دا کار شوی وي او که بیا هم فکر کوي چې دا کار زما وه پرته له شکه کولی شي چې پلار ته دې په دې اړه ووهې خو زه داسې فکر نه کوم ښه ده هر څنګه چې ته غواړې خو یوه اړینه خبره کله چې بیرته ماڼۍ ته لاړې کولی شي بڼ ته لاړه شي او ښي لاس ته یوه غټه تیږه ایښې ده د هغې تیږې لاندې یو لیک دی چې تا خپله د دې په اړه چې د یو کس لخوا د پلار سره ګواښل کېږي ما یو کس هلته ولېږه چې هغه لیک له هغه ځای نه واخلي او پلار ته مې د څه هغه ونه کس ویل ستا و خپله دې ووایه چې په هغه لوی بڼ کې زه څنګه کولی شم هغه زه لیک څه پیدا کړم پوهېږم خپله دې ښه پوهېږې چې باید څه وکړې میرمن سنان ته خو ما پېژنې چې زه هیڅ کله درته دروغ نه وایم او بله دا چې دا د یوې کورنۍ خبره ده یعنې موږ او تاسو د همدې لپاره نه غواړم چې هغه لیک د یو بېګانه لاس ته ورشي پوه شوې میرمن سنان ځینو سرتېرو دا پرېکړه کړې چې کودتا وکړي یوازې نه دي ځینې سرلښکرم هغوی نه حمایت کوي سبا ماښام یې یوه جلسه نیولې غواړي نور سرلښکرم خپل پلویان کړي سلطانه هغه سرلښکر څوک دی نومونه یې راته ووایه سلطانه تر اوسه مو یو پېژندلی نوم یې رشاد دی که ستاسو اجازه وي هغه ستاسو حضور ته راولو اوس نه ورته اجازه ورکوو چې مشوره وکړي خو ورته ډېر زیات پام کوئ د ټولو سرلښکرو نومونه دانه دانه غواړم پوه شوې امرم په ځای کېږي سلطانه نامک پاشا په دې مسله کې یوه تېروتنه هم نه منم بښنه هم نه منم دا خبره دې باید په یاد وي داسې یو څه به ونه شي په دې اړه اندېښنه مه کوئ سلطانه فکر کوم چې تاسو نه باید یوازې اوسئ یو څوک باید تاسو نه ساتنه وکړي نه دومره اړینه نه ده اوس احساس کوم چې ښه یم ته اندېښنه مه کوه ته د خپلو کارونو ته ورسېږې لورې اوه لږ څه راته درېدل ستونزمن شوی دی احتیاط وکړئ پرېږده چې لږ قدم ووهم تر څو پښې مې لږ حرکت پیدا کړي ته صبر وکړه لورې زه خپله ته صبر وکړه دا دې کېناسته زه ښه یم که نه مهرباني وکړئ دارومشه پلار جانه هغه کاروبار سره څنګه یې لور جانې خوشحاله خو یې که نه په لومړیو کې لږ څه ستونزمن و خو اوس مې عادت کړی
ماشومانو ته درس ورکول خوند کوي او ډیره خوشحاله مې یم پلار جانه. ښه سلطان مو څنګه سړی دی؟ هغه هم ډیر ښه سړی دی. سلطان لا نورو نه لږ بل ډول دی پلار جانه. هوښیار او پوه دی، خو هغه بیچاره هم خلک په ارامه نه پرېږدي. نه پوهېږم چې موخه یې څه ده او څه غواړي. سلطانه بخښنه غواړم تاسو ته یوه خبره وکړم. پوهېږم چې په میرمن سنان باندې غوسه یاست. هغه دربار ته نه راغواړئ، خو په ماڼۍ کې شته کسان او ټول ښوونکي له دې خبرې څخه ګټه پورته کوي او فکر کوي چې د هغې خبرو په تاسو باندې تاثیر کړی. ځکه سلطانه فکر کوي چې د هغوی له امله تاسو له ښوونکي سره درس ویل پرېښي دي. سلطانه تاسو له ما څخه ښه پوهېږئ، خو که فکر وکړئ چې خبرو یې تاثیر کړی دی نو دا به ښه پایله ونه لري. ته رښتیا وایې سایرا، همدا چې میرمن سنان بیرته راغله نو یوه لاره به ورته پیدا کړو. سمه ده سلطانه میرمن سنان په ماڼۍ کې ده. دومره زر پلار یې کومه ځانګړې ستونزه نه درلوده د دې لپاره چې ماشومان له درسه پاتې نشي بیرته راغلی. د ماشومانو لپاره ژوندی اوسې سنان، ته ډېره هوښیاره یې. سنان په تاسې شوي، راځئ چې ډوډۍ وخورو. څه نه دي شوي، ښه یم، زړه ته مې نه کېږي، تاسو یې وخورئ. نو د دې حالت لامل یې څه دی؟ ګوره خواړه یې خوندور پخ کړي، پلار دې له خیره ښه کېږي. ښکلې کوترې زیری مې در باندې. سلطان صاحب خپل حضور ته غوښتي. هله نظر کوه، باید لاړ شو. زر کوه د خدای په غضب اخته شي. هغه جلۍ څوک کیدای شي چې دای لیکلی؟ کومه بدبخته جلۍ غواړي چې زما په غضب ځان اخته کړي؟ بیا له ما نه څه شی پټوي؟ څه نه مورې، زه تا ښه پېژنم لورې. په بڼ کې مې ته له نامک پاچا سره ولیدې. د څه لپاره راغلی و؟ دومره اړینه خبره نه وه. اسما ډېر لږ وخت پاتې ده چې موخې ته دې ورسېږي، خو زه ګورم چې ته د نامک پاچا په اړه فکر کوې. زما یوازینۍ موخه سلطنت دی مورې. دا ما پورې اړه لري چې له چا سره وینم او له چا سره نه وینم مور جانې، ان له تاسو سره. خو بیا هم اسما د یوې مور په صفت دا زما دنده ده چې تا باید پوه کړم. کیدای شي دا د هغه یوه موخه وي چې تا بوخته وساتي. په دې ډېره ښه پوهېږم چې له دې خبرو نه مې هېڅ نه خوشحالېږي، خو یوه ورځ به راشي چې زما په خبرو پوه شي. راځه سلطان می تاسو څه غوښتي وو؟ د پلار حالت دې څنګه دی؟ په کور کې دی سلطانه. د یو څو مودې لپاره مجبوره دی له لکړې سره وګرځي. اوس شکر ده هېڅ کومه ستونزه نه لري. ښه ده، خدای دې ورته شفا ورکړي. زه به مو په اجازه لاړه شم سلطانه. نه راشه دلته کښېنه. فرانسوي ژبه لولې؟ نه،
تر څو چې درس وخت پای ته رسیږي همدلته به په تمه پاتې کیږي. همدا چې وخت یې پوره شو نو تللی شي. سلطانه یعنی همدلته آرامه کینم هیڅ خبرې ونه کړم؟ هو ښه لامل یې څه دی؟ لامل یې هغه ستونزې دي چې تا جوړې کړي. ټول زما غیبت کوي او وایي چې زموږ لپاره سلطان ښوونکي نه مني. یوازې د دې لپاره چې هغوی څخه کمرار نشم ماته راغوښتي. تر څو چې درس وخت پوره کیږي همدلته به غلې کینې پوه شوې بیا به لاړه شي. خو سلطانه میرمنې دومره ښایسته یې چې ان سپوږمۍ هم تاسو سره بخیلي کوي. سلطان مو ډیر نیکمرغه دی. ګلزار جانې ډېر وخت کېږي چې زه هم دې شیبې ته په تمه وم. اوس حق لرم چې خوند واخلم. وای الله توبه خدایه توبه. امبره په تاسې شوي؟ امبرې لکه چې تباه شوې په خدای. مېرمنو خیال چې خپل نور سره ټوله ماڼۍ روښانه کوي څنګه ده؟ امبره ته چې زما ستاینه کوي نو هرومرو کومه خبره ده؟ زر کوه ووایه بیا څه خبره ده؟ زما غلی زړه مو راته مات که. زه ښکلې ته ښکلې وایم ښکلې. سمه ده هر څه چې وایې وایه. زه غواړم سلطان مو ووینم. ته پوهېږې چې هغه چېرته دی؟ وخت لري که نه؟ اوس خو که ووایم چې وخت لري نو دروغ هم نشم ویلی او که برعکس هم درته ووایم ثابتولی نشم. ناشونې ده. هو ناشونې ده ناشونې ده. یوه شیبه امبره پام چې ونه وایې چې هغه کفتره له سلطان سره ده. هېڅکله نه وایم. هسې نه وروسته له دې خپله ژبه او خوله تړم. وروسته له دومره خبرو نه سلطان څنګه کولی شي چې هغه وبخي؟ بس دی زه نوره نشم کېناستی. له تاسو نه مې بښنه وغوښته. عذر مې وکړه. زما په کیسه کې نه شوي. یو څو کسانو د غیبت لپاره تاسو زه جزایي کړی یم. داسې خو نه کېږي سلطانه. د دې هر څه لامل ته پخپله شوي. سلطانه د دې کارونو لپاره مې درته وویل چې زه ډیره پښیمانه یم. حتی له تاسو نه مې بښنه وغوښته. ولې مې نه بښئ سلطانه؟ ستونزه څه ده؟ نه یې غواړم. هسې نه مو وخت یې پوره شوی ته تللی شي. نه ځم. اوس نو له دې ځایه زه نه ځم. تر څو چې تاسو زه نه یم بښلی زه له دې ځایه هېڅ چېرته نه ځم. ښه ده ته پخپله ښه پوهېږې. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه یو دوه درې څلور. زه نه پوهېږم له تا سره څه وکړم کفترې. هر څه دې ګډوډ کړي دي.
ما مې په ژوند کې داسې ضدي او زړوره نجلۍ نه وه لیدلې. دا چې نه مې ده بخلې نو له کوچه کته نه شوه، بیا همالته ویده شوه. تاسو خو هسې هم په دومره اسانۍ څوک نه بښئ زما سلطانه. اول چې راغله هڅه یې کوله بېرته لاړه شي. کله مې چې ویل لاړه شه زه دې وکړم، ما ونه شو کولی دا نجلۍ وپېژنم. خانده منع میکه. د دې کارونه ما هره ورځ حیرانه وي، خو دا چې دومره ښایسته خوب وړی وه نو زړه مې ونه شو راویښی. وینم چې زړه کې یو ذرم بدي نشته، خو دا زده چې دی که نه ما بلې بنی کی. ښه نو بیا تاسو هغه بښئ سلطانه. بله لاره نشته نامیکه. زما سلطانه بالاخره بولا کوم ماڼۍ ته ورسېده. کومې کښتۍ مو چې ناروې ته لېږلې وې په لاره کې دي هغه به ډېرې زر بندر ته ورسېږي. د خسرو پاشا کښتۍ ماهر ته سپارل شوي دي، څنګه مې چې ویلي وو. ډېر ښه، زه په خسرو پاچا پوره باور لرم. هغه خپله دنده په سمه توګه ترسره کوي. خدای دې ورسره مرسته وکړي. سلطانه هغه زه دلته ویده شوې وم، هیله کوم وبښئ. پوه نه شوم چې زه څنګه خوب وړی وم او په ډېره مشکل راویښه شوم. اړینه نه ده، ما د عجیبو غریبو کارونو سره بیخي عادت کړی دی. له دې ځایه تللی شي. اطاعت کېږي سلطانه. او بله کولی شي چې خپلې کوټې ته لاړه شي، همدومره جزا درته بس نه کوي. یعنې تاسو زه وبښلم په واقعیت؟ بیا به سره ووینو. لیونی دی نو. تا دلته څه کوې بدرنګه؟ ځکه چې د سلطان امر مې دی. تاسو چې هر چېرته ځئ زه تاسو رسوم او ستاسو ساتنه کوم. زه پوه نه شوم ته دومره سرتېرو سربېرې ته ولې تکلی؟ کیدای شي د دې لپاره چې ما یو ځل ژغورلی وې دا کار به یې کړی وي. په هر حال داسې چې د دروازه خلاصه که چې جیب شو، ډېر کار لرو باید ناوخته نه شي. فکر کوم تاسو پوه نه شوئ، زه مزدور نه یم، زه ستا ساتونکی یم. د کوم ځوان اتل په اړه چې هره ورځ خبرې کوي همدا دی. پرېږده نو دا خبرې مه کوه، که نه نو هغه بدرنګ به یې واوري. ډېر ښایسته هلک دی. چوپ شه، اورې خبرې پرېږده، هله پورته شه. باید یې ومنم خپله کوټې کې په ویده کېدو مو عادت کړی و، د باندې ویده کېدل ډېر سخته و. ما هم دومره کولی شو نو. رښتیا ته سهار زموږ سلطان ته ورغلې وې، پام دې زما نه دي هېر شوي. آی پري ته ما پیلوه هیله کوم په کوچ باندې خوب وړی وم. سلطانم را باندې مهرباني وکړه، اجازه یې راکړه چې همالته ویده شم. خبره معلومه ونه. سمه ده ګرانې، ما خو څه نه دي ویلي. آخر سلطان ته وبښلې که نه همدا اړینه ده. خاین رشاد هم دا دی. ته د رزیل څېرې ته وګوره، بیا عقل سړی. شیطان وایي لاړ شئ یو ځل. پام کوه موسی، موږ باید د شیطان نه د سلطان امر په ځای کوم، داسې نه ده. مه ورخطا کېږه پاشا، یوازې یو سیاست. په هر حال دا خاین کولی شي موږ خپلې موخې ته ورسوي، باید نظر مو ترې لرې نه شي. له دومره ډېرو ستونزو سره چې موږ یې لرو یو دوی کم وو. د څه لپاره به راغلي وي؟ اوس به پوه شو.
څنګه یې؟ خایم په خیر راغلی صالحې. خوشحاله اوسې اما جانې. ګلفیدان ماشاءالله ته څومره پیغله او ښایسته شوې لورې. مننه کوم اما جانې. شکر چې تاسو هم ښه یې. هله مهرباني وکړئ راځئ چې دننه لاړ شو. ساتونکیه دستکول مې په ګاډۍ کې پاتې ده هغه راکړه. شهزادګۍ خپل دستکال وغوښتو ته یې نه اورې ولې تر اوسه ولاړ یې هله زر کوه بیړه وکړه هله. مهرباني وکړئ مهرباني. تر اوسه دې څه لیدلي بدرنګه ته وګوره چې زه څه کوم. هغه هلته څه کوي؟ مور جانې دا مرغۍ مور لري که نه؟ البته چې لري شهزاده، ټول ژوندي ژوي مور لري. ګلزار ته عبدالحمید ته پام کوه، زه ژر بیرته راځم. سمه ده میرمنې راځه. نو دا ښځه بیا غواړي چې څه وکړي؟ خانو انجینو ما ته نه وایئ چې تاسو کوم شمال دی خواته راوستی یئ؟ هله زه پوه شوم کومه خبره خو ده. آی اما جانې زه یې نشم زغملی وایمې. اما جانې زمونږ ګلفیدان په یو چا زړه بایللی دی. څومره ښه خبره. اړتیا نشته چې په دې مساله کې وشرمېږو. هسې نه موس پیغله شوي. خانو ووایه هغه نیکمرغه کس څوک دی؟ په اصل کې اسما عمه مې هغه پیژنې. یعنې چې زه هغه پیژنم؟ اوس نوره حیرانه شوم. خانو د هغه نښه راته ووایه. نامک پاچا. نامک پاچا دی وویل؟ هو. ګلفیدان ټاکنه دې ډېره ښه ده. دواړه د یو بل سره ډېر ښه ښکارئ. همداسې نه ده اسما لورې؟ هو همداسې ده. رښتیا وایي مورې. که تاسو ته دا خبره ښه ښکاري نو زه ډېره نیکمرغه یم. خانو د نامک پاچا زړه څنګه دی؟ نه پوهېږم. تاسو د ګلفیدان خبرې جدي منیسي اما فکر کوم هغه هم همدا غواړي. کله چې تاسو د نامک پاچا چلن له ګلفیدان سره ووینئ نو زما په موخه پوهیږي. چلن یې بالکل توپیر کوي. اوه څومره ښه. اما جانې ته ښه یې؟ ښه یم. باید ښه اوسې اسما. نن خبره شوې چې ورېره د مینه شوې ده او ستا دنده دا ده چې دوی یو بل ته ورسوي لورې. ښه اما جانې په دې اړه له سلطان سره څه وخت خبرې کوې؟ په یو سم وخت کې البته چې خبرې ورسره کوم ګلفیده. ودې لیدل ما درته نه ویلې چې میرمن اسما دا مسله حلوی شي. اما جانې ډېره زیاته مننه کوم. خو دا خبره باید زموږ ترمنځ وي. هیڅ چا ته هم څه نه وایئ پوه شوئ. لومړی زه خپله غواړم چې دا خبره سلطان ته وکړم. تاسو اندېښنه مه کوئ، زه هیڅ چا ته هم څه نه وایم.
ښکار لومه کې ولوېده. په ډېرې بې صبرۍ سره د بل ښکار په تمه یې موسی. مور یې دومره پاتې چې له ډېرې خوشحالۍ نه وګډېږي بس د دې لپاره چې ګلفیدان په نامک پاچا مینه شوي. والا څه دروغ ووایم ډېره خوشحاله شوې یم. لور جانې ته ولې د هغه په اړه فکر کوې؟ ګورې چې هغه د بل چا سره بوخت دی. تا په خپله دا واورېدل؟ وامې اورېدل مور جانې، وامې اورېدل. دا مسله زه په خپله حلوم، خو نن شپه نه. نن شپه یوه ډېره اړینه شپه ده. ټول سرلښکر راټولېږي. انشاءالله چې سبا ته به د سلطان په څېر راویښه شم. زه غواړم چې همدا اسما ووینم د مور ګرانې. ښه ظاهره له موسی او نامک نه کوم خبر شته او که نه سلطانه. زما سلطانه هیله مند یم چې دا پوښتنه مې بې ادبي ونه ګڼئ. داسې څه اړینه موضوع ده چې زه مو دلته غوښتی یم. ځینې پخواني سرلښکر غواړي چې کودتا وکړي. د دې مسئلې په اړه هره ورځ مشوره کوي. موږ یې پرېږدو چې مشوره وکړي. ټول یې باید ګیر کړو. آی ته د ښاغلي ګوهر ته وګوره، یعنې چې تم یو خاین راووتې ها؟ دلته زموږ اوسېدل ګټه نه لري. باید ځان هغوی ته لږ نورم نږدې کړو موسی. رښتیا وایې پاشا، د شا له لارې نه ځو. ښه خبره ده، راځه. مشرانو یو ځلې غوږ ونیسئ. ښکاره ده چې د ټولو فکر یو دی. زموږ کسانو خبر ترلاسه کړی چې سبا سهار د لمانځه په وخت کې ټول سرتېري به د عید په ډګر کې سره راغونډېږي. چاړه هډوکي ته رسېدلې. سبا د لمر خاته په وخت کې برید ترسره کېږي. هغه خودخواه محمود یوازې تخت نه خپل سر به م له لاسه ورکړي. زما سلطانه څنګه چې تاسو امر کړی وو د خاینانو نومونه مو یو یو لیکلي دي. ډېر ښه. ټولې یو یو دلته له کورونه راولئ. سلطانه داسې نه چې سرتېري د سرلښکرو لپاره کومه تېروتنه. ښاغلی خالده که تېروتنه وکړي بیا به څه وشي؟ تاسو امر وکئ، موږ به نور کارونه ترسره کړو. وزیرانو، مشرانو، دا منم چې یو خطر شتون لري، خو د دولت پاتې کېدو لپاره موږ مجبور یو چې دا خطر ومنو او باید یې ومنو. یا هم د دولت ساتنه یا هم د خاینینو مړي. موسی غواړم ټول امرونه مې پرته له کومې کمبودۍ نه ومنل شي. امر وکړئ سلطانه. د څلورو خواو او د مانۍ امنیت په ښه توګه ونیسئ. سلطانه. صدر اعظمه امر وکړئ سلطانه. توپ اچوونکې ډله دلته تیاره کړئ. امر هم په ځای کېږي سلطانه. دې ته په تمه یم چې کله د هر څه وویني څه غبرګون ښایي. له ښاغلي خالد نه کوم خبر شته که له بده مرغه نه ښاغلی خالده ته چېرته یې؟ په داسې یوه شپه کې څنګه کولی شي ماته معلومات رانکړي؟ ارامه اوسه اسمه، اوس غشی له لندۍ نه وتلی دی. سبا چې هر څنګه وي د حکومت مسؤلیت په غاړه اخلي. ډېره اندېښنه مه کوه. آفرین همداسې لورې. په زړه کې مې یو ډېر بد حس دی مورې.
نه پوهېږم چې په هغه تخت به کښېنم او که نه. خوشې مې کوي وایم خوشې مې کوي تاسو څوک یاست څوک یې تاسو دا تاسو څه کوئ زه د کلي مشر یم خوشې مې کوي خوشې مې کوي که نه پښېمانه به شئ درته وایم خوشې مې کوي خوشې مې کوي بیا خدانه ووایم چې ما خوشې کوي تاسو غواړئ چې څه وکړئ ها خوشې مې کوي ما خوشې کوي وایم خوشې مې کوي څه کوئ سلام کته کوي موږ تاسو ته څه تاوان رسولی تاسو د اور سره لوبې کوئ سمه ده موږ تسلیمېږو موږ لا سم نه یو پېژندلي الله راشئ ما ونیسئ که کولی شئ لاره شئ سلطان به د دې کار حساب هرومرو ورکوي تاسو واورېده چې ما څه وویل پلار جانه پلار جانه نه نه پلار می اسما لوري باید دا حالت وویني ته چمتو یې چې له محمود نه خپل حق واخلې البته چې چمتو یم مورې راځه ظاهره وضعیت څنګه دی سلطانه دغه خاینینو سرتیرو د یت میدان طرف ته حرکت کړی دی امر وکړه ټول چمتوالی باید ونیسئ په سترګو زما سلطانه